د پاکستان تازه دوه مخي ښکاره شوه. پاکستان به طالب انتخاب کړي او که امریکا. پاکستان څنګه تر فشارونو لاندې دی؟ جزئیات په دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. پاکستان د نړیوال سیمهییز داخلي او سیاسي فشارونو سره مخ دی چې باید د افغانستان په هکله یو پریکړه وکړي. البته دا ټول اړخونه ورته وایي چې باید د پاکستان پریکړه سمه وي، خو دا په پاکستان پورې اړه لري چې لومړی د خپلو پریکړو په اړه فکر وکړي چې څوک ټاکي او بیا خپلې پریکړې وکړي. پاکستان به څه وکړي؟ که څه هم پاکستان د افغانستان په اړه یو دوه مخی هیواد دی او ښکاره سیاست یې د دې هیواد په وړاندې نه دی معلوم، خو اوس د فشارونو او مجبوریتونو ښکار ګرځېدلی او مجبوره دی چې انتخاب وکړي، ځکه 20 کلن انډیوالان، عسکر یا ملیشه هم او د ډالرو بنډلونه او ښه نوم دا دوه هغه انتخاب دي چې پاکستان اوس پکې مغشوش دی. د امریکا او افغان دولت انتخاب ګټور په دې خاطر دی چې پاکستان به بیرته نړیوال اعتبار ترلاسه کړي، د ترهګر په نوم به نه یادیږي او د امریکا څخه به د خراب اقتصاد لپاره ښایي پیسې هم ترلاسه کړي. که امریکا ته پاکستان اړې ورکړي او هلته سیمهییز امنیت ورته خوندي کړی شو، نو کولی شي چې ډیر ډالر ترلاسه کړي. که پاکستان د افغان دولت انتخاب وکړي، کولی شي په ټولنیزه توګه د یو ښه او ډاډمن پاکستان پر لور قدم کیږدي. هغوی به په سوداګریز او نورو برخو کې منځنۍ اسیا ته لاسرسی پیدا کړي او کولی شي له دې لارې د عایداتو په پیدا کولو له اوسني سخت حالت څخه ځان وباسي. که چیرې پاکستان دا چاره وکړي، نو تاوان به یې دا وي چې له یو لوري به زرګونه غیر قانوني جنګیالي چې د دوی لپاره یې هر جنایت ترسره کوو له لاسه ورکړي، او همدارنګه دا ویره هم شته چې د دوی دا جنګیالي د پاکستان مقابل کې بل څوک رانشي او د پاکستان پر ضد استعمال نه کړي. ترهګري د پاکستان انتخاب اوس ګرځېدلې ده، خو ښایي نور د دولت اجازه ونه لري چې ټولې لوبې په خپله ګټه ولوبوي. د یوې لوبې د ګټلو لپاره یو څه قرباني باید ورکړي او یا هم یو څه باید د لاسه ورکړي. پاکستان د امریکا د انتخاب لپاره آماده شوی، که څه هم ښایي د امریکا او د طالب انتخاب د پاکستان له لوري افغانستان ته یو شان وي، خو بیا هم که د امریکا له پلوه انتخاب شي، نو بیا افغانستان په اسانۍ کولی شي چې پاکستان تر خپل لاس لاندې ونیسي او اصلاح یې کړي او د طالب پر طرف ولاړ شي. نو بیا به د اړیکو خرابولو سربیره نور خطرونه هم افغانستان پر ځان وړي او پاکستان د خپل حد ښایي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې، ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا خو وخت.